دغه ډاکټر صاحب رفیع الله نسخه وه دا ورور ته یې لیکلی و دوا م چک کړه دوا مطابق د نسخه و تاریخونه یې صحیح و نور اوس د نسخې هغه کم قیمت چې دی لیکلی ده بیا دواخانه کې چک کوو د بیل سره چې همغه مطابق د قانون دی ګټه پرې کړې ده که اضافه یې ترې اخیستې سمه ده عارف الله نوم دی او الینګار ولسوالي سیروت کلي اوسېدونکی یم او دلته څو ځلې زه راغلی یم ښه منظم دی دواخانه یم خوشحال یم مور مې راوړسې او دلته درېیم نسخه دی اوس ښه شوی یم دی او ډېر توسن هم دی ډاکټران هم ډېر خوشحاله یم نه دوا هم دی چیکې کړ دوا ډېر مناسب بیه باندې خرڅ کړی دی موږ باندې بس ښه ګرځئ او انشاءالله موږ دې کې خوشحاله یو چې هر خبرونه به پوښتنه وشي موږ خوشحالېږو دې کې بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم ډاکټر رفیع الله احسان د علاج کلینیک مسؤل موږ د سید تعمیر ریاست د بررسي ټیم څخه ډېر خوښ یو ځکه هر روغتیایي مرکز چې دی هغه خپل ستونزې او نیمګړتیاوې لري یو د هغو څخه موږ یو داسې نه ده چې نه لرو خو دوی د بررسي څخه موږ ځکه ډاډه یو خوښ یو چې موږ تحریک کېږو او کوم نیمګړتیاوې چې لرو هغه باید اصلاح کړو او موږ کلینیک چې ده پی ډي 40 ساعته کلینیک د 40 ساعته خپلو هیوادوالو په خدمت کې یو او دوی چې کله راځي موږ ته خپلې نیمګړتیاوې په نښه کوي او راتلونکي ګشت یا بررسي لپاره موږ ځان آماده کوو چې باید موږ نیمګړتیاوې اصلاح شوې او موږ دوی څخه بیا هم راځي او خدای دې دوی ته توفیق ورکړي چې موږ ته څه نیمګړتیاوې چې هغه په نښه کړي دا ځکه شرعي موضوع ده چې مسلمان ته باید خپل هغه کوم نیمګړتیاوې چې هغه باید ووایي انشاءالله خپله دا کمیسیون موږ ته مخکې مې یادونه وکړو چې څه ستونزې چې موږ ته په ګوته کوي وایي او لغمان ولس ته د خپل د روغتیایي مرکز لخوا 100% کې زه ډاډ ورکوم خپل وسې پورې موږ هڅه کوو کوشش کوو د لابراتواري معایناتو نه نیولی تر دواو خپله د مریض معاینات او رضایت دا یې موږ لومړیتوب ده او هڅه کوو نور هم هڅه کوو چې دا باید اصلاح کوو که څه ستونزې هغه اصلاح کوو او دوی چې راځي موږ ته همدغه ستونزې وایي چې دغه ستونزه دی تاسو کې هغه موږ اصلاح کوو خو د خپل د خدماتو لپاره موږ 100% کې ډاډ ورکوو نهایي کوشش کوو هڅه کوو چې هم درمل هم باکیفیت هم تشخیص هم ښیي او هم مریض موږ نه راځي نورعلي مې نوم ده د عبدالله عمده قریشي مالک یم بس دا 100% ښې ارزو چې مطلب دا ښه کار ده د مسلمانانو دپاره د نسل دپاره ښه مطلب بعض شی داسې راځي دا خو مطلب د پاکستان هم د ایران هم د هغه مې که نه هند هم نو په 3% 15% دغه شی موږ ورکوو ورته زیات 3% یې 100% موږ ډاډ ورکوو د قیمت په ارتباط باندې د کمپنۍ په ارتباط باندې الحمدلله مسلمانان یو باید چې ښه شی ورکړو چې خپل بچیو ته یې ورکړو باید چې دا نورو ته هم ورکړو دا هم زموږ بچي دي
سلام عرض ادب خدمت شما و کامرامینتان. ما عالم خان هستم از فرجگان. والا کار از یام خوب دوای تاریخ تیر شده رو نمیارن و به مردم رسیدگی میکنن و تشکر از کسایی که سرپرستی میکنن. خیلی هم خوب. والا دوا باید قیمت سودا نشود، تاریخ تیر شده سودا نشود، سرپرستی باید باشه، سرپرستی رو بگیرن همه چیز درست میشه ان شاء الله. ما مزرعه دور دراز آمدیم، دوا گرفتیم، مریض داشتیم و ان شاء الله دواش خوب بده. زما اسم عبدالجلیل ده او مشهور په قومندان فیضله ما او جهادي قومندان بخوانه سابقه دار او موږ په دې باندې خوشاله یو چې حکومت کې والا په دې وسه توان پیدا کړ چې دا بررسي وکړي چې څوک تاریخ تیر دواګانې یا ناشله دواګانې خرڅ نه کړي او په دې موږ ډېره خوشحالي کوو. دغه نظام نه هم خوشحاله یو او دغه تاسې عمل کرد نه هم خوشحاله یو. الله تاسو نور توفیق درکړي چې لا زیات کو خدمت وکړي خپل ملت لپاره. امید الله توفیق. امیدوار دي چې لا زیات خدمت وکړي خپل ملت ته. زه قاری صاحب شیر احمد یم د الیشن ولسوالۍ او د قلعه نجیل کلی نه یم. نن سهار زه راغلم د یختې د ورځې نو خدای شته معاینات د وینې معاینات مې وکړل دلته شخصي درملتون کې 4 قسم معاینات مې وکړل، ډېر مثبت معاینات یې وو، ښه وو ماشاءالله او د دې مراد هم ورسره وه، ډېر مراد هم راسره وکړله او اوس هم ماشومې هم بستر ده نو اوس هم د دغه لاندې د دوا لاندې ده او دلته ټول مکمل بررسي وشوه د دوا په لحاظ باندې د معاینات په لحاظ باندې ډېر مثبت کار راسره کړل. تقریبا 80% 80 روپۍ مراد هم راسره یې وکړله. نو ماشاءالله دا کومه ټیم چې دلته ګرځي نو د دې ټیم نه هم ډېر مننه کوو، د ټول نه مننه کوو چې تاسو جدي اوسئ، متوجه اوسئ. دا ولس مظلوم ولس ده، ډېر غریب ولس ده، الله دې تاسو سره ښه وکړي. نو زه خپل هم سبعی نه چې ورته متوجه یم، ډېر مثبت کار روان ده، ډېر ترحم کېږي انشاءالله ولس سره، ډېر شفقت کېږي ولس سره. الله دې ټول سره ښه وکړي. نو تاسو هم توجه هم غواړو دې طرف ته چې یوازې دا نه بلکې ټول دا شخصي درملتونه چې څومره دي د ټول ته باید پاملرنه وشي. الله مو خوښ لره آباد اوسي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډاکټر احمد ولی ملیار د عامه روغتیايي قوانینو د سار مدیر. نن موږ شنبه د لغمان د خصوصي سکتور په برخه کې د ریاست صحت عامه د بررسي ټیم سره چې ستاسو په حضور کې وه د علاج روغتیايي کتنځای، درمان روغتیايي کتنځای او پاس د عبدالعزیز مارکیټ معاینهخانې، دواخانې، لابراتوارونه چک کړه. کما فی سابق د پلان مطابق من دغه بررسي انجام کړه چې خوشبختانه د پخوا په پرتله نتایج هم ښه وه. د قیمتونو په موضوع کې هم څارنه وکړه، څنګه چې همدغسې نرخ و نوا راټیټ شوی ده. الحمدلله زموږ دواخانو مالکین خپل هغه د دوا نرخونه یې راټیټ کړي دي. موږ د څو نقصو بررسي وکړه، عملا مو ولیده چې همغه 15% چې موږ ورته کوم ریټ ټاکلی ده حتی د هغه نه هم د مریضانو سره مراعات کړی ده. رضایت د خلکو د زموږ د سکتور خصوصي د ډاکټر صاحبانو نه ډېر ښه وه. د دغه بررسي نه موږ کاملا نن رضایت لرو. په صورت عموم د لغمان متدین خلکو ته دا ډاډ ورکوو چې هر وخت موږ د دوی په خدمت کې او شپه ورځ
د دوی د دوا د کیفیت په مورد کې د ډاکټر صاحبانو د فیس په مورد کې حتی د دوا د قیمت گزاري په مورد کې موږ ټوله شپه ورځ د دوی خدمت کې دوی ته ډاډ ورکوو چې ډاکټر صاحبان به د دوی خدمت کې دوی د مطمئن اوسېږي.